وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. زمان دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، دا اللہ رب العالمین دا طریقہ کار دے او دا اللہ رب العالمین اصول دی چی پخپلو بندگانو باندی مختلف مصیبتنا، امتحانات، تکالیف وقتاً پا وقتاً راوڑی. پا دی تکالیف راوستلو کی یو فائدہ دائی چی دا مومن دا ایمان دا معیار پتہ ولگی گی چی دا سڑے دا ایمان دعوی کئی دا پا دی خپل دعوی کی صادقم دے کہ نصرف اسی دخلی دعوی دا. ہر کل چی یو کس دا یوشی دعوی کئی او پا آغا باندی دی بیاسا امتحان ورواچو، آغا پا آغا امتحان کی کامیاب شی نو تبای پی پا دی یقین و ساتی چی یرا دا پا خپل دعوی کی صادق دی. منگ طول دا ایمان دعوی کو. اللہ سبحانہ و تعالی کلا نا کلا پا منگ باندی سا تکالیب راولی، ازمائشونا مصیبتونا راولی. دا دی دا پارا چی منگ او پی جنی چی یارا دا خلق پا ایمان دا دی دعوی کی صادق دی کن دی نو دا دی دا وجنا دا دا اللہ رب العالمین طریقہ دا. امتحانات، ازمائشونا، مصیبتونا وقتاً پا منگا و تاسو رازی. او اللہ رب العالمین قرآن کریم کی دیتا اشارہ کردی دا. اللہ فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ازما بندگانو زبا پتاسو باندی خامخا ضرور بالضرور ازمائشونا، تکالیف، مصیبتونا راولم. اللہ دا تاکید سی غیر آوڑی دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خامخا بے درمان راولم. کلا نا کلا با اللہ رب العالمین پا منگا و تاسو باندی دا امتحان اغا دا خوب پا شکل راولی، یرا با دا دشمن زمان پزرو کی پراتی، دا گبراہٹ پا شکل کی با دا امتحانی. کلا نا کلا با اللہ رب العالمین دا امتحان پا دسی انداز باندی پا منگا و تاسو راولی چی اللہ با دا نفسونو کمی ونقص من الاموال، اللہ رب العالمین با زمانگا استاسو مالونا دا کم کی، دا مالونو کمی با پا منگا و تاسو راش، غربت با پا منگا و تاسو راش، دا مال قلت با پا منگا و تاسو باندی راش. دام دا اللہ رب العالمین دا طرفنا امتحانی پا دی صبر کول پکاری. دیر خلق یو سڑے کل نا کل دا خلینا دا مال دا قلت دا وجد اللہ رب العالمین نا شکری ادا کی چیرا بس دا امتحانات دی صرف پا مارا روان دی، دا دی مال قلت سڑے دا ایمان نخلاص کی نو پا دی بس صبر کو. دا اللہ رب العالمین دا طرفنا یو ازمائش تے. او دا غشانتی والثمرات، اللہ وی کل نا کل دا میوو دا رزق تندست اگا تنگسیا با پتاسو باندے راش، دا رزق کموالے با پتاسو باندے راش، میوے بدر تسعین ملاویگی، دیر رزقونا بستاسو نئی. دا بم دا اللہ رب العالمین دا طرفنا پتاسو باندی اگا امتحانی. اول انفسی اللہ رب العالمین فرمائی کلنا کلبا نفسونا دا تاسونا کم کم، ستاسو نزدیق پلوان با دا تاسونا واخلم، ستاسو اقارب با دا تاسونا واخلم، رشتہ داران با دا تاسونا واخلم، مور و پلار بم وفات کم، بچی بم وفات کم، بی بی بم وفات کم، خاون بم وفات کم. دا سے نزدی رشتہ داران با دا تاسونا وفات شی، دا بم اللہ رب العالمین دا طرفنا پتاسو باندی امتحانی. سوال دا رازی چی دا امتحانات رازی پا دی کس کول پکار دی نو اللہ رب العالمین فرمائی وبشر الصابرین، اگا خلقو لزیر ورکی چی دا امتحان پر رازی خواہوی پا دی امتحان کی جز پزی نکی بلکہ صبر وکی. اللہ ستا دا طرفنا دا مصیبت راغلے، اللہ تا پا ما مصیبت راوستا زپا صبر کم دا دی دا پارا چی تماتا اجر راکی. اللہ وی چی چا پا مصیبت صبر وکو وبشر الصابرین، خوشخبری ورکا صبر کو ان کی تا. اللہ رب العالمین پا مصیبت باندی بندگانو تا اجر ورکی. دا مومن دیر ناشنا معاملہ دا. دا دی دا وجن پا یو حدیث کی دا اللہ رسول تعجب کرے دے و فرمائلی دی عجبا لامر المؤمن، و ازد دی مومن دی معاملی تا دیر ایریانیم کچر تا دتا یو خوشحالی ورسیگی، اللہ پا یو نعمت ورکی او اللہ ورطا یو خوشحالی ورکی او دا پا دی خوشحالی او پا دی نعمت دا اللہ شکر ادا کی
نو دته اجر ملاویږي او که چېرته په ده باندې یو مصیبت راشي او دا په دې مصیبت باندې صبر وکړي الله رب العالمین په دې مصیبت او په دې باندې د صبر کولو د وجې نه دته اجر ورکوي اجر نو د دې د وجې نه چې هر مصیبت موږ او تاسو ته رارسي په هغې کې به موږ د صبر مظاهره کوو الله رب العالمین د صبر اجر قرآن کې ډېر ناشنا الفاظو سره مختلفو معانو سره مختلفو الفاظو سره بیان کړی سړی حیران شي کله ناکله الله وایي ان الله مع الصابرین الله وایي زه په خپله به ذات خود ملګری یم د صبر کوونکو دا څومره عظیم کار دی چې یو امتحان در باندې راشي او ته ووایې چې الله بس ستا د رضا صبر کوم الله په دې الفاظو ویلو باندې او په دې تسلی باندې ستا ملګری جوړیږي ملګری نو د مصیبت په وخت کې صبر کول پکار دي او هر کله چې یو سړی صبر وکړي الله رب العالمین د هغې نتیجه هم ډېره ښایسته ورکوي یو حدیث کې داسې راځي ام المؤمنین هغه ام سلمه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي دا وایي کله چې زما خاوند وفات شو ابو سلمه نو ما ته ډېر خفګان راورسېده او واقعتا سړي له ډېر زور ورکوي چې د یو ښځې خاوند وفات شي نو ښځې باندې دا غم د ټولو نه دروند غمي ځکه د هغې یو ځان له دنیا ورانه شي زنانه داسې وي چې هغه د خاوند په سهاره باندې په دې دنیا کې ژوند کوي کومو خلکو چې ودونه کړي دوی ته د دې معاملاتو لږه ډېره پته نو دا ډېر دروند غمي په زنانه باندې ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زما خاوند چې وفات شو وایي ډېر دروند غم په ما باندې رالی خو ما په دې کې صبر نه کار واخست الله د صبر په نتیجه کې ماله دومره اجر راکه او د هغه ام ابو سلمه په ځای راله ښایسته خاوند راکړه څنګه وایي زما خاوند چې وفات شو ما هغه الفاظ ادا کړه چې الله یې حکم کړی دی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون وایي ما د خولې نه دا الفاظ راویسته انا لله وانا الیه راجعون الله تا راکړی او ستا طرف ته بېرته درلې موږ ټول ستا طرف ته در رواني او وایي هغه دعا مې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویله چې د الله رسول موږ ته راښودلې ده چې کله په تاسو کې چاته یو غم مصیبت در ورسیږي نو دا دعا دی ووایي اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها الله دې مصیبت کې ما ته اجر راکه مصیبت خو هسې م راورسېده خو الله اوس په دې مصیبت باندې ما ته اجر راکه وایي ما دا دعا وویله اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها خو ما دا دعا ویله چې الله د دې نعمت نه ښه نعمت راکه د ابو سلمه نه ښه خاوند راکه وایي په زړه کې به مې دا خبره کوله مړه چې د ابو سلمه نه به م څوک ښایستی د ابو سلمه نه به م ښه خاوند ما ته میلاو شي خو الله رب العالمین تقدیري فیصله داسې وکړه د دې دعا د برکته د صبر د وجې الله رب العالمین ډېره ناشنا معامله وکړه وایي چې کله زما عدت ختم شو چې ګورم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما پسې جرګه راولېږله وایي ډېر حیران شوم شکر مې ادا کړ چې د هغه صبر په نتیجه کې او د انا لله و انا الیه راجعون د ویلو په نتیجه کې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها د دې ویلو په بدله کې الله رب العالمین ما ته څومره غوره خاوند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راک مخکې صرف ام سلمه وه اوس امهات المؤمنین جو وګرځېدله ام المؤمنین د مؤمنانو مور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وګرځېده الله رب العالمین په صبر باندې انسان ته اجر ورکوي هله چې انسان په اوله کې صبر وکړي چې د غم زور ډیري او تا ښه کړی دا غم ښه دې دردی یو تکلیف در باندې رالی مصیبت در باندې رالی او دا مصیبت ښه زورور دی خو ته په دې زور کې د مصیبت په دې زور کې صبر وکړي الله دومره ډېر اجر تاله درکوي او چې زړه دې ستړی کړه جزې پزې دې وکړي د الله نه دې ګیلې وکړي او هغه د ناشکرۍ الفاظ دې د خولې نه راووتل او زړه دې بیا صبر شو نور دې د زړه تاودونه نه و چې هغه نور خفګان ورپسې وکړي او بیا ووایي چې زه صبر په دې صبر الله چاته اجر نه ورکوي په یو حدیث کې داسې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په لاره باندې روان و چې ګوري یو زنانه ده د هغې یو زوی مړ دی او هغه په دې قبر ناسته ده او دا جزې پزې کوي او جړاګانې کوي ډېر د خولې نه د ناشنا ناشنا الفاظ راوباسي د الله رسول چې تېرېدل دا زنانې چې وکتله ورته ویلي ای د الله بندي دا ته څه کې اتق الله د الله نه ویرېږه واصبري په دې مصیبت صبر وکړه نو چونکې د هغې زوی مړو درد ډېر
تکلیف ډیر و مصیبت ډیر لوی مصیبت و نو زنانه دا بې صبرۍ ماده لږه ډیره په هغوی کې د صبر نه کار داسې ډیر نه زر نه اخلي دا د بې صبرۍ ماده په زنانو کې ډیره زیاته وي نو د دې د وجې نه دې زنانه د الله رسول نه دی کتلی ورته ویې ویلې الیک عني زه خپل کار کوه که د دې په ځای ته وې تا ته دا مصیبت ته را رسېدلی وې دا کوم چې ما ته را رسېدلی وې بیا به دې دا خبرې نه کولې زما زوی مړ دی زه ځکه داسې بې صبره یم او زه ځکه داسې جړا کوم فریاد کوم ویر کوم د الله رسول ترې روان شو وروسته دې زنانه ته چا وویلې چې دا خو د الله رسول ستا خوا ته راغلی و د الله رسول تا ته دا ترغیب درکړه چې ای زنانه صبر وکړه په دې مصیبت باندې الله به اجر درکړي دا زنانه بیا وروسته راغله د الله رسول ته وایي ای د الله رسوله ما تاسو نه وی کتلي ما نه وی پیژندلي ما ته پته نه ده لګېدلې لهذا زه اوس صبر کوم د الله رسول ورته ویلې انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر د مصیبت په اول کې چې کله مصیبت در ورسېږي او د دې زور ډیرې د برداشت نه بهري په دغه وخت کې ته صبر وکړي نو په دې صبر تا ته الله رب العالمین اجر درکوي نو موږ ته مصیبت را رسېدلی دی الله ستا د طرف نه راغلی و تا را کړی و ستا د طرف نه را راغلی دی په موږ الله ته موږ ته په دې مصیبت باندې اجر راکړه موږ به ټول انشاءالله تعالی دا الفاظ د خولې نه ادا کوو دا مصیبتونه چې په انسان راځي دا ګوره یو علامه د محبت د الله رب العالمین د بندګانو سره مینه شروع کړي نو یو مصیبت به راولي یو حدیث دی ډېر قیمتي حدیث دی دا بیا هم خبره ختموم د الله رسول فرمای یود اهل العافیة حین یعطى اهل البلاء الثواب چې دی دنیا کې چا عافیت والا ژوند تیر کړی چې په چا مصیبتونه نه راغلي دا خوشحاله زندگی چې تیره کړي دا د مصیبتونو نه پاکه زندگی چې تیره کړي دا خلق دا عافیت والا به وایي د قیامت په ورځ یود خواهش کوي اهل العافیة حین یعطى اهل البلاء الثواب چې د قیامت په ورځ الله رب العالمین هغه خلکو ته چې مصیبتونه په دنیا کې راغلي اجر ورکوي د عافیت والا به وایي هی افسوس کاش لو ان جلودهم كانت قرزت في الدنيا بالمقاريز چې الله زمونږ دا جسمونه په دې دنیا کې په قینچو باندې شکولې را شکولې وي او موږ باندې دومره مصیبتونه راغلې وي چې دا سرمن هم الله په دې قینچو شکولې موږ به په صبر کړی وي خو نن به د دې اجر نه موږ محرومه نه پاتې کېدلې نو دا مصیبتونه چې راځي الله په دې باندې موږ له اجر راکوي خو په هغه صورت کې چې کله موږ په دې باندې صبر وکړو نو په دې مصیبت کې موږ الله رب العالمین ته صبر کوو چې الله ستا د طرف نه راغلی موږ له د زړه صبر هم راکه او الله ته به راته اجر هم راکه الله رب العالمین دی د موږ دا کوم مشر چې وفات شوی دی د ده مغفرت نصیب کړي د دې د وجې نه ټول ملګري راغلي دا د ده اخرنی حق دی باید چې په اخلاص باندې د جنازې لمونځ کړو او په دې کې چې څومره دعاګانې موږ او تاسو ته یادې دي دا بار بار ولولو ځکه که نن موږ د ده په جنازه کې شریکي سبا زموږ په جنازه کې خلک شریک کېږي چې ته په کوم نیت باندې د دې جنازې ته راغلی دقه شانتې په هغه نیت به سبا ستا جنازې ته خلک را رواني که ته د ټیم ډکولو دپاره راغلی سبا به ستا په جنازه کې هم خلک ټیم ډکوي که ته د دې دپاره راغلی چې یاره د الله له جرګه باندې راغلي او دا مړی به په الله باندې بخو نو د دې د وجې نه بیا په دغه شانتې اخلاص باندې به ستا جنازې ته هم خلک راځي الله رب العالمین دې موږ ته د عمل توفیق راکړي جزاکم الله خیر